حضور پاک نه د مکې خلکو یو ځل مطالبه وکړه، وی مونږ له یو معجزه داسې راکړه چې هغه زمونږ د خوښې وي. وی هغه څنګه؟ وی هغه داسې چې مونږ او تناس یو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي، د خط مونږ ورته ګورو چې د اسمان نه را روان دی، او هغه د مونږ په نومونی، مثلا د ابو جهل په نومي، او خدای ورته خط راولیږي، مونږ ګورو چې خط دغه ځای نه را روان شو، مونږ له راورسېد، او په هغې کې لیکلي چې دا زما پیغمبر د ایمان پرې راوړی. نو حضور پاک یو ځل لکې داسې راغلی، یاره که دا معجزه ښکاره شي خو دا قوم به مسلمانان شي. الله وایي دا خو د بېعزتۍ خبرې دوی کوي. د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي. موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوهي تور ته، تورات یې راوړی، دا خدای راکوي نه منو. هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ، هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوست نابود کړ، هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پورېسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې، او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل، ترنجبین او مړزان او سیسې به ورته راتلل، هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به په سر د وریځې سورې. سره د دې نه هغې بعضې کسانو ووایي نه مونږ بوځه چې مونږه خدای راته ووایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی. ښځه ډېره ښه ده، دا به مو کوم فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې. نو موسی علیه السلام کوهي تور ته دوی بوتلل، وی الله دوی سره څو خبرې وکړه، ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی. نو دی بیا څه مست شو، وی نه مونږ ته خدای ځان وښیي، ارنا الله جهرة، چې مونږ ووینو. فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، نو یو مضبوط غرس پې راغی، یو تندر، دوی کتل یو بل ته او څاګانې ته ووتې. الله په دې پوهېږي. الله وایي چې ښه که ته وله معجزه دا راوباسې، نو ځه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکنه او سلمن فی السماء، اسمان ته په وړوی خېجه، نو که معجزه راوړې زه نه خوایم دا معجزه. دا خو دوی بیا د بیا کوي، بیا به وایي چې ښه مونږ ته خدای ځان وښیي چې دا خط را لیږي، نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي، که دی ویلی وي ښه مونږ ته خدای ځان وښیي. دا بیا به څه کوو، دا خبره په ځای ودرېږي؟ نه ودرېږي. نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوښه او د الله په اختیار ده، چې خدای غواړي نو اوسي، چې خدای ونه غواړي نه کېږي. یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوږې نارې تېرېدلې، په صحابو به لوږې او نارې تېرېدلې، او په خېټه به کاڼي تړلي و، کاڼي. لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې، نو حضرت ابوبکر صدیق وله مخې له ورغی، نو حضور پاک ورته فرمایي ابوبکر دا خو ده بار وتو ټیم نه دی، غرمه کې خلک خوب کوي وده کېږي، دې وخت کې څه کوې؟ د الله رسول وی راووتم، خوب نه راته، نو مې کذب رسول الله مبارک ووینم او د مخ مبارک ته وله لږ وګورم. لږ ساعت پس حضرت عمر مخې له ورغی، عمره دې وخت کې څنګه راووتې؟ بس عمر خو جذباتي و، وی صاحب لوږې را په مخه کړم، خوب نه راته. حضور پاک فرمایل زه موږیم، ما ته هم لوږه لګېدلې ده. وی ځای چې ځو، یو صحابي دی حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه، ترمذي شریف کې دا حدیث دی، د هغه باغ ته لاړل. نو پخوا به په دې باغونو کې دوی سره دننه ښځه موسېدله، بچي به موسېدل، باغ کې به باغ نه به دیوال ته وکړې او دننه پکې کوټه وه، نو د سره ښځه اوسېدله. نو چې دی ورغې نبي علیه السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، نو د ښځې نه یې وله تپوس وکړې این صاحبکې، ملګری دې څه شو؟ هغې ورته ویې تللی دی اوبه راوړي، ځکه د مدینې عامې اوبه مالګیجنې وې، نو بعد کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې، نو یې اوبه راوړي، خوږې اوبه. دغه دی چې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه راغی او مشکې غاړې ته اچولی و، نو نبي علیه السلام ته م ورته غاړه، حضرت ابوبکر ته م ورته غاړه، حضرت عمر ته م ورته غاړه، مشکې کېښود او بیا په یو سوري باندې یو صادر یا بستر خور کو او درې واڼه یې پې کېنول. ګوره د سور وزو نار او وګیري، معجزه نه ښکاره کېږي. ابوالهیثم رضی الله عنه لاړو، د کجورې نه یو غونچک یې را پرېښ کړ او نبي علیه السلام ته یې مخکې کېښود. حضور پاک ورته وفرمایل ابوالهیثم تا به پکې موږ له پخې کجورې را غونډې کړې وې، نو غونچک ته ولې راوشوکه؟
وی دا الله رسول زما دا ارمان دی چې تاسو ځان لخپله پکې خوښې کې که پخې خورئ که کچه خورئ او بسر ورته وي نیم پخته چې کم یم خوښي او بیا چاړه راواغېسته او څاروی یې ولالالو نو حضور پاک ولا آواز ورکو وی لکه ګورې ته خو مونږ له څاروی لالې ګډه یا چیلې خو ګورې ذاتو در د پیو والا لاله نه کې چې تاسو له پی کوئ هغه وی ښه نو چیلې یا ګډې ولا لال که نو هغه پوخ کو نو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر هغه غوښه وخوړله او لږ خوب یې مو او د هغه مشک نه اوبه وڅښلې په کنډول باندې نو سوی ګوره د څو ورځو اوږې او نار او صحابه د څو ورځې اوږې او نار چې په خېټو یې کاڼي تړلي حضور پاک وفرمایل وی هذا من النعیم دا هغه نعمت دی الذي تسألون عنه یوم القیامه وی د دې نعمت به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي یخې اوبه دي ماء بارد او یخ او خوږ سوری دی او خوراک در باندې خدای خوړ یعنی قسم دی چې حضور پاک له خدای داسې خوی ورکړو چې د الله د نعمت به ډیر زیات قدر کاو دا به نه وي چې دا خو ما درې ورځې پس ومونته دا مې میاشت پس دا خوراک وموند دا خو ما خېټې پورې کاڼې تړلې دي دا خو داسې وږي ومونږ چې مونږ له د غرمې خوب نه راته د نعمت قدر به کوې نو پوه شو چې د دې سړي غلام نشته یو یې ښځه او یو دی دی نو نبي علیه السلام ته ورته ووایي وی لکه داسې معلومیږي لکه چې نوکر خادم دی نشته وی او وی چې ما له کلم غلامان راشي راشه چې یو دله درکم نو نبي علیه السلام له چا یو دوه غلامان راولېږل نو دی خبر شو نو ورغی وی دا الله رسول تاسو ویلي یو دا دوه غلامان دی اختر یو پکې خوښ کا ایهما شئت چې کم دی خوښ یې ځان له خوښ کا هغه وی دا الله رسول ته راله خوښ کا نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل خدای بوزه دا مې په منځ لیدلی دی دا منځګزار دی دا پکې بوزه نو خو ګورې واستوصي به معروفا نیکي ورسره کوه خیر ورته ورسوه ګورې مطلب دا چې ورسره ښه سلوک کوه خوراک ورکوه اوبه ورکوه کار پې کم کوه غصه ورته مه کوه وهیمه نو لال ښځې دی غلام بوته وی ښځې وی نبي علیه السلام خو دا غلام راکه وی راته وی چې ګورې ښه سلوک ورسره کوه خدای څومره عجیبه خزه ده وی ای سړیه وی د پیغمبر علیه السلام د خبرې مقصد ته موږ نشو رسېدی اله به ورته رسو چې ازاد یې کړو ځکه وایي ښه سلوک وکړه نو ښه سلوک دا دی چې ازاد یې کړو سره پرې خپل خدمتونه کوم وی ځه هو حر لوجه الله وی د خدای په نوم آزاد دی رامره آزاد یک صحابه به داسې د پیغمبر مبارک په خبر عمل کوم حالانکه د حضور پاک مقصد دا نو چې آزاد یې کا د هغه مقصد دا چې ښه سلوک کوه هغې بس ښه سلوک دا دی چې آزاد به یې نو چې حضور پاک ته خبره ورسېدله نو نبی علیه السلام څه وایي وی هر چا له خدای پاک یو مشیر ورکړي ښه مشورې والا او خرابې مشورې والا دا دې ګوره دې سړي له خدای داسې ښځه ورکړې ده چې ښه مشورې والا ده حالانکه په دې غلام کې خو ډېره فایده ښه ته وه هغې له به یې خشاک راوړو هغې سره به یې خشاک نیماو هغې له به یې خدمت کاو لیکن وایي نه د پیغمبر مبارک وینا ده چې ښه سلوک کوه راشه آزاد به کړو مونږ کوو خپل خدمتونه نو چې چا له خدای ښه مشورې والا ورکو نو دا کامیاب شو او چې چا له خدای خراب مشورې والا ورکو دا بیکاره خبره مې دې پورې کوله چې دا د په نبي علیه السلام لوږې تېرېږي او نهرې پې تېرېږي لیکن خېټې پورې کاڼې تړي بل دی څه چل کېږي بل دی څه کېږي بل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی خوراک نشته چا سره شته او چا سره نشته بالکل وږي دي صحابه حضور پاک فرمایل که چا سره سوي راوړی نو چا یو کجوره راوړه چا یو لپه ستوان راوړل چا دوه لپې راوړل هغه میدان کې واچول نبی علیه السلام مبارک هغه وړه قول ټول یو ځای کړل وی راشئ وړی هر یو ته لوښې ډک یوړه هر یو ته لوښې ډک یوړه دا معجزه شوه د نبی علیه السلام نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچوي چې داسې کېږي کله و تړه کې نه اچوي چې داسې نه کېږي نو معجزات دا د پیغمبر په اختیار کې نه دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي او که الله نه غواړي نه ښکاره کېږي او معجزه څه شی دی دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي نو یو دلیل غټ دا معجزه ده په ترمذي شریف کې حدیث دی یو باندې سي راغی حضور پاک مبارک ته کېناست نو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی نو نبی علیہ السلام فرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکم او دا د ځمکې ته راښکته شو ځمکې لره ورسي او بیا ورته اشاره وکم او خپل ځای له واپس ورسي او به منې
هغه وی بالکل بالکل یې منم. دا اوس معجزه شو. دا اوس الله لکې واچې حضور پاک ته د انسان دړو د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی. ته به نه خبره اوس تاله ته به خبره راغورځولي. نو که عام نیک سړي ته زړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وایي، الهام ورته وایي. او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحی په ذریعه راځي، هغې ته مونږ کشف وایو. پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي. خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی، او د پیغمبر کشف الهام وحی وي، هغه مضبوط او یقیني خبره. نو که داسې وکړم او به منې؟ هغه وی او بالکل. نو حضور پاک دورې غونچک ته اشارت وکړو، نو غونچک ځمکې له راورسېد. نو بیا یې ورته اشارت وکړو، نو واپس خپل ځای له ورسېد. بس بانډیسي چې دا معجزه وکړه واقعي، نو بانډیسي کلمه شهادت وی او خدای پاک مسلمان کړ. لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدي دي، منلې نه دي. خو چې غوښتي دي او منلې نه دي نو خدای تباه کړي دي. لکه د هغې ځای یو دوه درې مثاله درکړو. ابو جهل نبی علیه السلام ته یو معجزه راته وښایه. څه معجزه؟ وایي دا سپومۍ راله په میند دوکه. نو څونه غټه خبره ده. او دې وخت کې نبی علیه السلام په جبل ابي قبیس ته پاسه ولاړ و، شپه ده، او دا ټول کافران مشرکان ترې راته دي. مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده، نو دا به دې ونه کړي چې نو موږ به ورپسې لاسونه وټپو. فسادیان خلک دقی. د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي. نو پیغمبر علیه السلام یې حکم داسې وي، او نو نبی علیه السلام سپومۍ ته اشاره وکړه. نو سپومۍ په میان دوه ځایه شوه، نیمه د غر نه یو خوا شوه او نیمه د غر د پاسه وه. بیا اوس اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا د قیامت نښې دي، دا د قیامت نښه ده. چې وی کتل وی دا دې خو په موږ نظربندي وکړه. جادو دی وکړه، جادو نظربندي. وی ښه نظربندي خو په تاسو کوم که نه وي. او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللي دي، هغوی راشي هغې نه تپوس وکړئ چې دا صرف نظربندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې، نو خو تاسو باندې مې نظربندي وکړه. او که په حقیقت کې شلېدلې د نورو خلکو نه تپوس وکړئ. نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس، څوک 20 ورځې پس، څوک 15 ورځې پس، نو دوی به ورته ویل لکه په پلانکۍ شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کوي ویښئ، په پلانکۍ شپه خو هم ته ناشنا شی نه ولیدې. یاره وایي نور ناشنا نه، خو دا سپومۍ په میان دوه شوې وه. وی ځکه نظربندي خو مې په تاسو وکړل. یو جادوګر به نظربندي په هغې خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېروي، نو په لرو په کورونو کې او په خلکو نه شي کولی. یاره وایي ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي. ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمن و، دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده. د مکې خلکو په نبی علیه السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیه السلام خپل مشر ګڼلی وي، خو د هغه مشري ختله که نه. نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول. یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او د ابو جهل لرګي را خلاص کړل، او داسې پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکړه، غزارونه یې ورکړل چې وینې ترې روانې شوې. ډېر خپه او پریشانه حضور پاک کورته نه. نو دا حمزه رضی الله عنه ترو د هغه یو وینځې دا حالت ولیده. نو راغی نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته یې وویې یاره وینن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه وسلم. ابو جهل وره ډېر وواو او وینې ترې روانې شوې، هغه ورته غږ هم نه کوه. پیغمبر علیه السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابو سره دې هر څه کوي نو جواب به هم نه ورکوي، بدل به هم نه هلې، هېڅ به نه کوي. ډېر تکلیف یې ونه ورکړ. نو چې حمزه ښکار له تللی و، حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو چې راغی نو د پیغمبر علیه السلام چاچي وه د ښځه، هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم ورواره چې دی د هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله زوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی. ښځه ورته وایي وی هغه څنګه؟ یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کوي دشمن به هم پرې دړدېږي، دشمن به هم پرې دړدېدلي. ښځې وایي څه چل شوی دی؟ وی ابو جهل نن ډېر غزارونه ورکړي دي، دومره چې وینې ته وبهېدې. وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واغېشته، اړوکې نه ناسته، والله که اوبوس کم ډوډۍ وخورم تر څو چې مې د یتیم ورواره بدل نه اغېستې. نیغ لاړ ابو جهل ملګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی او هغه د لینده لرګي یو چت کو ابو جهل له دې سر نه راوبارو
او داسې یو ډبه او داسې چې سر یې ولا مات که وینې په ابوجهل را ماتې شوې او ورته وی تا څه خیال دی چې زما یتیم وراره دی د څوک شته نه د دې دونه بېوسه شو بېکسه شو چې ته به یې وې د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دی څه دی او زه د دې وراره حمایتي ما ځکه لاس کې دې څه زورې را پاسه داسې وشلقه ابوجهل چې وینې ترې روانې کړې چې کور ته راغی نو پیغمبر علیه السلام ته یې ورواره وی بدل مې دله واغېشتو تا نه وینې بهیولې وې ما ترې له زیاتې وینې وبهیولې او سر مې ولا مات کو ټول وجود یې د وینو شوړ پوړ دی خوشحاله شوې حضور پاک ورته څه وایي هغه غریب اقا وخت سره خپلې وینې هم پاکولې وی طرف په دې نه خوشحالېږم حیران شو وی په څه خوشحالېږي وی په دې خوشحالېږم چې ما سره مسلمان شو کلمه شهادت ووایي ما که خوشحاله زما بدلې ماله زه خو الله را لېږلم دې له لیظهره علی الدین کله چې دا دین په نورو دینونو غالب کم نو ما ته به څوک کنځل کوي څوک به مې وهي څوک به مې شړي څوک به یو څه وایي څوک به بل څه وایي نو ته به زما د چا نه بدل اخلې زما ژوند خو همدقه دی اوس زما ژوند کې اوس دمه نشته آرام نشته سکون نشته زما ژوند ټول د دقه قصو سره او د والو د ویشتلو سره دی څوک به مې په کاڼو ولي څوک به مې کنځي په دې نه خوشحالېږم په بدل په دې خوشحالېږم چې زما دا کلمه ومنه الله یې ومنه وی خرواره په دې خوشحالېږي وی ښایه راته کلمه حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان کړ ابو جهل خدای وساته خدای هلاک کړ او دومره سخت ظالم چې یو ځل دومره ظلم وکړ چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو هم د شپې پټ په نوکرانو کې څوک خبر نشي او داسې کوي وکناو ظالم بچي چې دنه جاور کړ لکه د خوم په شان دی دنه ولا خېټه جوړه کړه جوړ یې کړ او سر یې ولا تنګ کړی مطلب یې دا چې دې کې څوک ور پرېوځي چې دی راونځي او د پاسه پې نرۍ نرۍ څانګې کېښودې او د پاسه په خوره واچوله چې چاته پته ونه لګي دا د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړ لټ او ځان یې د قصده ناجوړه کړ نو د حضور پاک مبارک عادت خو به دا و چې څوک به بیمار و که کافر به مو نو تپوس ته به یې ته د قصد یې ځان ناجوړه کړ چاته یې ورشه محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم ما ورته مه یادوې خو خبرې کوي چې ناجوړه دی نو چې راځي نو په دې لاره کې دې کوي کې به وغورځېږي نو بس پکې به ختم شي نبی علیہ السلام چا خبر که چې ابو جهل بیمار دی نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خوی ورکړې قرآن وایي انک لعلی خلق عظیم تا له خدای لوی خوی درکړی دی عظیم خوی نو چې پیغمبر علیه السلام راته د کوی غاړې ته نږدې شو نو جبریل ولا راغی وی مه ځه ولې وی دا خو تا ته خوره ښکاري خو لاندې چختې بندګي پکې پروز دی او داسې ناتاترین کوی دی د روتو انتظام هم نه کېږي مه ځه نو حضور پاک واپس شو نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چوي چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس شو نو بس دو خدای ړون کړون کی بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کي ړون کړون کی هغه دغه ته چاوي ملا جرګک ته ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي ځمکې لاندې اوبه معلوموي قرآن شریف کې راځي نو مولا جرګک تاسې د مثال دی مولا جرګک ته چاوي وی په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه یې نه او چې ښکاري درته لټې ښودي لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې نو لټ به یې ورته یې ښودې پخوا د په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وې او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې نو موږ هم واړو دې خلکو به ورته لټونه یې ښودل نو هغه لټ به یې داسې جوړ کړ چې هغه به یې په شګو کې پټ کړ او صرف دانه به یې بره ښکارېده چې کورکوړه به راله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ به پې راتاو شو نو ګیره به شوه نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښودي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه او ته څه وایي او ته عجیبه خبره کوي وایي دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو لنده کاڼه شم او پې نه شم نو چې ورشم ټس رانه وباسي نو ابو جهل ته چاوي یا خو راغې تپوس ته دی خو دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس لون کوڼ شو اړو پوه نه شو ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو پرېږده آواز ورکوم چې راځه راځه دا ما تپوس ته راغلی راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوه نه شو نو مکه خپل کوي کې ور پرېوته عبدالرحمن بابا وی که نه وی کوی مه که نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي
بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي. نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځېد. نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو. نو خلک راتل رستې نو رستې چا شو؟ هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی یو لټ جوړ کړی هغې خو سر تنګ او ویښې لاندې نه پلن او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه. اوس به راوځي څنګه؟ نو رسۍ به یې ښکته کړه. نو رسۍ چا رستې شوه خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته غاړه به نوره م ور پرېوته. هېڅ انتظام نه کېده او دې وي مړ شوم پکې دننه چغې وایي نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رستې. نو ته ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم. نو حضور پاک ته چا وی راشه هغه سړی کوی کې پروت دی او ته چل ورسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وې که نه مې خبره که چل ورسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاښ کم یا غونډ دا بشیر جان مې پې ورغورځاو چې ورګه چې سم برابر شي. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته ودرېده وی راو دې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راو باسم چې ایمان به راوړئ. دا اوس ایمان راوړئ نو دې لاس باندې دې راو باسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راو باسم او که ایمان نه راوړئ نو تکړه شه وی راوړم واده ده. نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړ اوچتې کړ او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې دا راووې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه. نو چې راویوسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه وی راوي ډېر غټ جادوګرې ډېر جادوري چلیږي وی نه منه. هغه ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې وی لیدلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیو چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی حضور پاک کو فرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابو جهل حال ماله راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو وی ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراته نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو وی دې داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس قریب الموت و قریب المرګ. نو یو وخت کې مال یو سپېړه را کړې وه نو مې چې ورېږه خپل بدل خو ته مخکې علم نو په دې سینه مې وله یو خپل مضبوط ټوپ مې وله په سینه وو. نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زویه کنځلې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم. نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی وایي په سینه یې لاس کېښود وایي دومره غټه سینه به د بل چالي دی وایي ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی څه پکې ما وی نبی علیہ السلام لیوړم کبر ډېر خطرناک شی دی وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دي سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت نو د سردار سر به ښکاري ګوره کبر ده وی مې چې دار باندې پوره کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو د ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر ده نه پرې کوم پرېږدم دی نه اوس ته څه خیال دی وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وی چې په کومه ورځ نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار وایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار وایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي خو چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي ما داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې ورو زیاتېږي بیا ګناه وکړي ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای والا تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای په چا زیاتې نه کوي الله پاک د هغه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه داغ ولګو د ده د ګناه د وجې نه
کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو باس بیا دې بس مهر جباریت دې ته وایي لږ تور شو تک تور دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه نو د ابوجهل لږ تور وړو نو سر مې ته پرې کړم او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله رسول دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی سر نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله د پیغمبر علیه السلام معجزه نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوي دا د نورو پیغمبرانو وې خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته معجزې شته لکه زه به یو مثال درکړم د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات هغوی به جادو کاو د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول د سحر لوی رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور وو ساحرانو له به پیسې ورکولې دولت به یې وله ورکاو نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبهګار کړل موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو نو هغې ونه منه نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې اوهو خدایه دا څه په جنجال وړېدو دا شی خو نه راوچته نه کي هله موسی شی نیسه کونټۍ مار راونیسه ګورې په موږ پسې راغی زموږ بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه یې او څوک وایي او یو شو څوک وایي او یا زره دا ما وی چا شمېرلی دي د دستونه به چا شمېرل لکه مطلب دا دی چې د یارې نه په سړي خامخا دستونه لګي څوک 4.5 یادوي او څوک 600 چا کاپي او قلم راغشتي او شمېرلی دي نو د دې مقصد دی چې دا څوک وایي دستونه نو عموما اوس هم پښتو کې چې څوک یېرېږي لکه پرتګ ولا وګورئ وایي دا یو مقوله غوندې ده او څوک وایي لکه ده خو به ډېر دستونه کړي نو ابو موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه نو هغه وی چې دا خو جادو دی ورېږه جادوګر دله راغونډو نو موسی علیه السلام هم هوښیار وی راغونډ کړه نو د اختر ورځ باندې یو ځای کې به په مصر کې میله لګېده او هغې له به د بانډو د یو ځای بل ځای خلک په ډېر لوی تعداد کې راتلل موعدکم یوم الزینه د هغې دغه ورځ باندې شوه او فرعون په ټول ښار او علاقه کې اطرافو کې کسان ولېږل وی چې څومره جادوګر یې راشي نو جادوګر یې راغونډ کړل مصر خو د جادو دی اوس هم مصر کې جادو شته او ټولو ورته وی ښه که موږ د موسی دله پړ که بیا به سي وی زما به داسې نږدې یې ما ته چې زما د اسمبلۍ او د مجلس شورا ممبران به یې به ډېره ښه هغوی رالل او دنیا راغلې ده او هغوی کونټۍ او رسۍ په میدان وغورځولې هغې نه ماران جوړ شو ړقېدل فاذا حبالهم وعیسیهم څنګه دي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى په حقیقت کې ماران نو جوړ شوی خو صد نظربندي غوندې چل یې کړی نو هغه به ړقېدل نو خلکو یې وګوره او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی جادو یې غورځاو قرآن وایي لوی جادو یې پیش کړ تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام لکې میره پیدا شو چې خدایه دا خو هر یو جادوګر راځي او کونټۍ غورځوي هر یو جادوګر رسۍ غورځوي د هغې نه خو بلا ماران جوړ شو دا به څه کېږي الله ته پام کوه ګورې ونه یېرېږي فکر مه کوه موږ د ملګري یو کونټۍ دې غورځوه چې موسی علیه السلام څنګه کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسۍ کو لرګونه ماران جوړ کړي وو الواقع یې تېر کړل خیټه هم غټه نه شوه بس جادوګرو خو پوه شو ګوره ملا پیژنې ناتخوان پیژنې جادوګر پیژنې بس هغې خو پوه چې دا خو جادو نه دی بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی ټولو په یو ژبه وی چې زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان دی ټول توبهګار شو
دا معجزه و د موسی علیه السلام. او سیب لاس به دی دغه کې ومنډه د ترخ کې او چې رو به سو د لاس نه به لکه سپومې رڼا تله. لیکن چې موسی علیه السلام لاړ معجزې هغه سره لوی معجزې وې. ګورې معجزه خو د پیغمبرۍ دلیلي غټه معجزه. ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړل. موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر و، خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه. بس اکونټه وروسته وه خو د هغې نه چې مار نه شي جوړېدی. حضرت عیسی علیه السلام زمانه کې د حکیمانو او ډاکټرانو لوی رواج و، ډېر لوی طب و. د زمانې لوی لوی حکیمان به او لا علاج بیمارو علاج به کېده، لیکن د دوو بیمارو علاج چاله نه ورته. یو د برګي برس او دویم چې کم سړی ړوند دی ړوند، اوس هم د دې علاج نشته. حضرت عیسی علیه السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړي باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به پراخ که خدای به جوړو، او چې کم سړی به ړوند بلکې پیدایشي ړوند، دا لږ خطرناک ړوند دی چې په سترګو به یې لاس راکړه نو خدای به جوړ کړه. او دا خو لا وړې خبرې دي چې برس والا او ړوند جوړېدل دي. په قبر به ته او چې مړي ته به یې اواز وکړي قم باذن الله، نو مړی به هم جمدې شو د لحد نه به راووت نیغ به ودرېد. دا غټې معجزې وې. خو چې موسی علیه السلام لاړ نو معجزې هم ورسره لاړې، ختم. دا د هغه پورې وې، د هغه نه پس دا معجزې نشته. صالح علیه السلام د هغه دا معجزه وه چې خدای ورله اوښه ورکړې وه. دې ته مطالبه کړې وه قوم. کافر بچو داسې مطالبه کوله چې د آخرت پیدا پکې نه وه، دنیا وه چې موږ له داسې یو اوښه راوباسه چې موږ له پی راکوي. ډېره ښه ده. نو اوښه راووته، نو اوښې به دومره پی کول چې ټول به پې مړېدل، کېناستېدل به وله شله به. نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه. په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دی. د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه. یا د چیلې او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نه. نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څکلې. نو یو ورځ یې وله مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څکئ، دا به څکئ. او د پلانکې علاقې ته به تاسو سرن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې سریږي. نو په هغې بده ولګېده چې دا ولې، نو هغه اوښه یې زخمي کړه، نو خدای پې عذاب راوسته. دا معجزه د صالح علیه السلام، صالح علیه السلام لاړ معجزه هم ختمه شوه. عیسی علیه السلام نه دوی مطالبه وکړه، یو درستخان د خوراک پکار دی. ما نه وي دا چاټیان خیټور هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړی سپېره بچو. نو درستخان هل تستطیع ربک، دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په موږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتې او خوراکونه پې پرتې او موږ یې خورو. خبیث بچو سمه معجزه وغواړئ، د دین وغواړئ، د آخرت وغواړئ، د جنت ته پیدې وغواړئ. نو څوک د اوښې پی غواړي، څوک من او سلوا غواړي، او څوک دغه غواړي درستخان. ظالمانو سب شی غواړي. وی نه نه دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی، طاقت یې شته که نشته. الله ته یې سوال وکړو خدای دا معجزه ښکاره کړه. نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه، دی به راغونډ شو. نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه، د هغه سپینې وریځې په منځ کې به درستخان و. نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله، نو درستخان به دوی لیده نه. نو بیا به تې وریځ ختمه شو، درستخان به په ځمکه پاتې شو. نو په درستخان به سو لوی کب به پې پروت و، غټ رویت کړې لوګې به تې خته او ګیر چاپېره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او میوې پرتې وې په پلیټونو کې. نو دوی به ورته کېناستل، نو ښه ده بسه به یې وواله او به یې خوړه. نو چې ښه به ماړه شو اخوا به شو، نو بیا به وریځ راله، درستخان به پکې پټ شو، نو بره به وخته. نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکړې، هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې، په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې، دا کار ونه کې. نو هغې وی خو د خبیث بچي و، نو هغې وی چې دا چرچته کېږي. نو چې څنګه بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک د پلاستیک دا ګوتې نه وي. اوس خو ښه دی چې پردي واده لدي دا زره د پلاستیک ګوتې وړي. سړي دومره روجې نه خوري لکه ښځې چې خوري، او خوري نه کور ته وړي. داسې ده که نه؟ یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی، خفه کېږي دی نه، بلکې په سنتو د عملو کې چې پردي واده لدي ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بوځي، او لرې به وادي چته لرې، او د دې لور بچه ته په هغه دغه کې وادي، په پېښور کې او په یو دی بل دی به وادي، په هغه باجا بامخیل او صوابۍ کې. او وی بچې ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته، بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی دی واده دی، او ټول راځي
نو هغه خپل بچی ټول راولي او دې مور پس خپل بچی سکول نه ورته چوټي کی او د سیل می په واده ورشي او چې په واده ورشي ولومبه غوړی راشي نو پلاستیک ګوتې راو بازي مخ کې ولا تیار کړی پکې غوړی ورواچي دا په شریعت کې ګناه ده ګوري تاسو زه پوه کوم زه خو ورته ګوره واقع بیانوم خو دا واقع پرانا کې تر دین مسلې بیانوم تاسو په پیښه په دې باندې چې واده لري یو کس وغواړي یو ورځه چې د دوه د ته وي دوه ورځه چې د ته وي ټول کور راشه نو ټول ورځه بیا او که یو سپینګری ته وي چې ته به واده ل راځې نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي کدی ورته یاد کړی نه نو تلی شي ولې ځکه هغه کوربه ته پته چې دی یوازې نه راځي دې ته دلالت نه ځنوي هغه ته پته چې دی بغیر موټر نه راځي ډرایور به سره هغه ته پته چې دی بغیر نوکر نه یادوینه نشي ګرځې دی نو او سره پکې خیر دې تلی شي او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نوړې دا دې ته اباحت وي تملیک نه دی دا چې څومره خوړی شي وخوره کور ته به نوړې البته که هغه درته وایي چې ځان سره یو سا یا دله په بند کي نو بیا له خبره ده بیا وړی شي نور چې ډوډۍ له دې وغواړي نو کور ته وړل منع دي په شریعت کې دا ګناه ده ګوره وروڼو د دې مسلو نه ځان لږ خبر کړي حلال او د حرام ډېر خیال ساتئ په حرامو خدای ډېر خفه کېږي او رسول الله مبارک فرمایي وایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغون شي بس اور ورسره مناسب دی چې اور یې وخوري نو حرامو نه ځان ساتئ بعضې څیز معمولي غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درته او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي زمونږ خلک ته ځان نه ساتي نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتئ دا ډېر بې مصیبت دی نابللې به واده له بلکل نه دی په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي جنټلمین پېژنئ دا کباړ کې چې د 10 روپو پتلون اغوستي کباړ کې د 10 روپو پتلون د شلو او د 10 روپو کوټه چولی او د 50 روپو هغه تور چشمه چولی او کونټه لاس کې غشتي دا نه لوی سیکریټري جنرال جوړ کړي نور غریب له اردوم نه ورزي خو شکل جوړ کې بوټان پالش کې او د اتوار پرس په شادي حال مفتو کې وردن نشي هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وکړ په شادي حال ورشي داسې شکل یې جوړ کړي چې هغې ورته نه سلوټ کوي سلام علیکم زوی وایي د پلار به مې میل وایي او پلار وایي د زوی به مې میل وایي او هغه داسې شکل جوړ کړي خو پوره پولیټیکلي جج ښکاري هغه خو سیکریټري جنرال ښکاري هغه ته څوک ویلی شي چې تا کاډو ښایه ښه مدېدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږې وروځي په خېټه لاس راکاږي بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي دا ډېره لویه ګناه ده او جرم دی اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره چې موږ خو د 400 کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو 600 پرې رالل موږ خو د 400 کړو 800 پرې رالل نو دا 800 د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري دا بې دعوته خوري بې دعوته پردی ډوډۍ تلل دا په شریعت کې ګناه ده دا ناروا دی او حرام دی دی له بلکل نه ورځئ چې دعوت د له څوک درکې نه ورځئ به نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوئ نو دی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکړه موکړه او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل به پکې وتړل او تختول به یې کورته نو خدای ورسره څه چل وکړه الله ورسره دا چل وکړه چې بیزوګان او خنزیران ته خدای جوړ کړل کولی شي که نه شي کولی اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړي دي خو ظاهري نه باطني ګورې دا ټول ګند دی ګند څوک چې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی زما دا خبره چې اورې نو خدای دې په د عمل توفیق درکړي کوشش کوئ ورونو چې عمل پې وکړئ عمل ډېر ضروري شی دی یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورئ او په بل یې وباسئ او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه والله که په دې صفت کار کېږي هله به کامیابېږئ تاسو زه ځان هم یادوم زه او تاسو به هله کامیابېږو چې دا زه سویم په دې مونږ عمل وکړو عمل نو خدای په لږو خبرو چې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده او که دې 15 ګنټې تقریرونه واورېدل او عمل دې پرې ونه کړو نو تبعی ده نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې او د حضور پاک مبارک هم بعضې معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلې لکه د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې ګوتو نه به نه بهېدلې دا هسې مونږ خلک وایو داسې نه وه یو موقع نه په ډېرو موقعو کې اوبه خلاصې شوې وې صحابو ته تنده ولګېده نو رسول الله مبارک به د لاس مبارک په اوبو کې کېښود نو صحابه وایي د دې ګوتو په دې میانځ کې به اوبه داسې راخوټکېدلې لکه د چینو په شان دی اوس دا معجزه وه دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل دا معجزه ختمه شو د هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو نه میان نه اوبه نه دي راوتې یا داسې نور هم ډېرې معجزې شته یو سفر کې یو صحابي وایي اوبه نه وي رسول الله مبارک یو څو صحابو ته چې لاړ شئ اوبه وګورئ
ځکه ګیر چاپېر اکثر دا غرونه مرونه په دې سفر کې د غر شاته به چېرته چینی وایي چې موږ لاړو نو په لاره کې یو ښځه مخې له راله نو ښځه په اوښه باندې ناسته وه او د اوښې نه یو خوا یو مشک اویزان ده او بل خوا ته مشک اویزان ده مشکونو کې اوبه وې او ښځه یې میانځ کې ناسته وه نو دې صحابو دې ښځې ته وې ودرېږه ویې دروله وی اوبه کم ځای دي دا مشکونه دې کم ځای نه را ډک کړل مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هم لاړ شو که نه هغې ورته وې پرون دې وخت کې د ګودر نه را روانه شوې یم یو شواروز مې شو عربو کې اوبه ډېرې ګرانې پرون دې وخت را روانه شوې او خلک سړي مې نشته بار دي نو د اوبه وله زوړم نو بس هغې هغه اوښه د پړي نه ونیمه او نبي علیه السلام له یې ښځه اوښه بوتله وی صاحب دقه ښځې سره دې مشکونو کې اوبه دي او دا وایي چې یو شواروز اوبه لري دي نبي علیه السلام هغې ښځې ته ویې راکوشه په قلاره په طریقه یې ورته ویې کوش شوه او ورته یې ویې خفه کېږه مه ستا اوبه نه کمه خو مونږ ته حاجت دی هغې ویې زما نه کموی نو چې سم خوښی نو حضور پاک د هغه مشکونو خولې یې کوله وکړئ او اوبې ته راغېشتې څومره صحابه چې ټول سیراب شو او صحابو سره چې څومره څاروي و هغې مسکلې او صحابو سره چې څومره مشکونه هم ډک شو ښځې ته ویې ښه دی ورې ستا اوبه مونږ نه دي کمې کړې مونږ له خدای اوبه راکړې الله راکړې بلکې صحابه وایي هغه مشکونه چې کله یې اوبه نبي علیه السلام را ایستلې نو یې دومره ډک نو لکه وروسته چې څومره ډک و نو بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي دې ښځې نه مونږ ته خدای یو خیر راورسو نو دې له څه تحفه راغونډه کې نو هغې وله سامان جامې جوړې ستوان کجورې چې څو راغونډ کړل نو یو غوټه یې وله کلکه وتړله نو ښځه یې په اوښ سوره کړه وه غوټه یې ورته مخکې کېښوده ښځه خوشحاله شوه چې کلي ته لاړه نو خلکو ورته وی تا خو نن لیټ شوې پلان کې وی یو لاره کې یو سړی را باندې پېښ شو وی ما ورته کتل او زما اوبو سره لوبې ټوقې کېدلې دومره اوبه د مشکونو نه ووتې چې د حد نه وتې او بیا د ما مشکونه هغسې ډک دي یاره وی یا خدا هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی رښتونی او یا غټ جادوګر دی وی د ځمکې او اسمان میانځ کې د نه غټ جادوګر بل نشته او یا دا پیغمبر دی نو صحابو چې به د دې په علاقه راتلل او جهاد به یې کو نو د دې نه ګیر چاپېره به یې جهاد کو د دې ښځې قوم ته به یې غږ نه کو نو دې ښځې یو ځل دا قوم راغونډ کو چې تاسو پوهېږئ دا صحابه راځي او ګیر چاپېره په نور علاقو کې جهاد کوي او مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن مونږ پرېږدي هغه زما د اوبو هغه شی پړه کې پروت دی نو ایمان پې نه راوړو نو دا ښځې سره ټول قوم ودرېدل او ټول لاړل او په رسول الله مبارک ایمان راوړل نو بهر کې معجزات د حضور پاک دغه هغه د هغې د ذات سره خو یو لویه معجزه د نبي علیه السلام مبارک هغه د هغې په ژوندم و اوسم ده او بیا به مې چې هغه قرآن شریف دی قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې غټه معجزه ده علمي معجزه ده علمي او د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مو او اوسم ده او بیا به مې انشاءالله